په من کې ستره ستونزه دا ده چې ډېر زیارکښ خلک یو د کور په آبادولو کې ډېر مخکې یو همدغه شی دی چې د کور دپاره حرام یم خورو غلاګان یم کوو رور هم وژنو تره زوی م وژنو پول او پټي باندې غصب کوو او داسې نور لږ دا روح را بدلول پکار دی په کومې لوري چې موږ روان یو یعنې زیارکښ یو د کور ګټه حرام یې ولالې نه ګورو خو کور ته ګټه راوړو که همدغه موږ ملت ته ملي ګټو ته ژمن شو ملي یعنې ولسي د ځان سره رور د ځان سره ترزوي د ځان سره ګاونډي د ځان سره خپل خپلوان د ځان سره ولس یعنې وګوري په یو ځای کې لویه لار د خرابېږي ولې خرابه شي کوشي موټر ورته ودرې خر ورته ودرې آس ورته ودرې اوښ ورته ودرې سایکل ورته ودرې یا همداسې ورته ګېډه کېدې ودرېږي هغه ځای را جوړ کړي یې څوک خرابوي یعنې دغه شعور موږ ته راکول پکار دی موږ او تاسې په دې باندې باید خبرې وکړو چې خپل وطن څنګه آباد کړو نو چې کله زما ولس آبادي کله چې زما ښوونځی آبادي کله چې زما جومات آبادي کله چې زما دیره آبادي کله چې زما بازار آبادي کله چې زما ټولنه آبادي په خپله کور آبادېږي نن چې زمونږ کورونه وران دي مونږ ټولنه ورانه کړې ده مونږ خپل ولس وران کړی دی مونږ خپل بازار وران کړی دی مونږ خپل پل وران کړی دی مونږ خپل سرک وران کړی دی مونږ خپل لارې وران کړي دي مونږ د رور پټی وران کړی خپل هم جوړ کړی د رور باغ هم خراب کړی خپل هم جوړ کړی دی یعنې دا خبرې دي چې دا دنیوي نه دي که موږ او تاسې دا دینی خبرې دي دا خدای پاک موږ او تاسې ته امر کړی دی نن د علماء کرام هم روح بل طرف ته تللی جنت دی او جنت دی او جنت دی وا خلکو که تاسو د جنت لاره خپله کوئ تاسو یو بل وزغمئ تاسو د یو بل خدمت وکئ عبادت ګوره مونځ روژه زکات حج ذکرونه تلاوتونه دا خو به په هیڅ قیمت نه پرېږدي زما د خبرو مقصد دا نه دی چې ګونې دا خبرې پرېږدو دا خو نه پرېږدو ورسره آبادي نو په خپله ته آبادېږي او ته که لګیا یې ګورې موږ او تاسو سیدي علما کرام غریبان هم ستړي شو خو هغې همدغسې تربیه شوي دي او سړی چې د الف باطې نه همدغسې تربیه شي هغوی هم دا خبرې کوي په سبحان الله جنت او په الحمدلله جنت او اوري دي او علمان دي او کش و ګیر دی او رور په ټولنه کې خلک لګیا دي رور وژني ډیره د خجالت خبره ده ډیره د شرم خبره ده ګوره نړیوال لګیا دي په هرې ټولنې کې دا وړې لګاکۍ چې کومې دي دوی راټولوي د دوی هغه فسادونه راټولوي ګوري نن زموږ په پښتونخوا کې تقریبا برخو قتل عام روان دی په پښتونخوا کې نن ته وګوره زوی پلار وژلی دی پلار زوی وژلی دی زوی مور وژلی ده ښځې مېرمنې میړه وژلی دی پلار درې څلور بچي وژلي دي پلار را پاڅېدلی ګاونډي وژلی دی ملا را پاڅېدلی دی خپل شاګرد طالب یې وژلی دی طالب را پاڅېدلی مولا یې وژلی دی طالب په مولا باندې تیری کړی دی مولا په طالب باندې تیری کړي دي خور په رور باندې رور په خور باندې یعنی هغه څه چې په اسرائیلو کې نه و شوي په موږ کې لګیا دي کېږي دا ځکه چې علما کرام په دې باندې خبره نه کوي علما کرام موږ ته د آدم علیه السلام او د عیسی علیه السلام پورې کیسې کوي ما ته دا نه کوي چې دا مذهب مه راوسځي چې دا تاسو څه کوئ چې دا راوځي چې په دا یو ځای کې دغسې یو حادثه دغسې یو پیښه وشي او دا مولیان راټول شي په هغې ځای کې 3 ورځې اجتماع وکړي چې دا د دې به انجام څه وي دا چا چې وکړل د دې حد څه شو دا به څه کېږي دا ولې داسې وشو نه هغې دپاره بې تفاوته دي دوی خو پرېږده چې دې دپاره فتوې ورکړي چې د دې جنازه ونه کوي زما یو پښتون چې ووژل چې د دې جنازه مه کوئ دا کافر دی الله اکبر مخکې نظم اعصاب هم ښه دي خراب نه دي خو یعنې تاسو نه ډېر خفه یم باور وکړئ علما کرامو تاسو نه ځکه خفه یم چې تاسو د ټولنې سترګې یاستئ تاسو د ټولنې ژبه یاستئ تاسو د ټولنې ښوونکي یاستئ دا ستاسو د لاسه دا وشو زه وایم چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه وروسته تر اوسه پورې به دومره علما کرام مفتیان تبلیغیان قاریان حافظان پیران مریدان او د هغې ملاتړي نه و لکه نن چې دي او خصوصا په پښتنو کې چې دي لیکن فساد چې په پښتنو کې روان دی په ټولې نړۍ کې نشته هیلهمند یم چې دو ته مرامخ شي هیلهمند دی چې د دې د اصلاح کولو او د دې سره د خپل ولس د خپل ملت د خپل خاورې غم وخورئ
د نورو خاورو غم پرې دی اول د خپل کور دا بېننګي بې غیرتي اوس نړۍ در باندې پوه شه چې تاسو هغه بې غیرته کام یاستئ چې تاسو د نورې نړۍ غم کوئ لیکن د خپل مور د پلار غم نه کوئ د خپل ورور د تره زوی غم نه کوئ د خپل ولس غم نه کوئ دا د بې غیرته سړي کار دی تاسو به بې غیرته سړی لیدلی چې هغه ورته دشمن د په بلې باچۍ کې دا خرند کوي او چې مخامخ ورته ویلاړي مړې سترګې نیولي دا د بېننګو پېژنګلو ده که تاسو یې نه پېژنئ نړۍ پېژني نړۍ اوږده نه ده الله مو ښاد و آباد لره السلام علیکم ورحمت الله